خپل غېږ مو داسې قوي کړئ چې له کوڅه هره شپه چې د وباسئ. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په حساس انفو کلیک کې درته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې زموږ دغه چینل خامخا درسره سبسکرایب کړئ او ورسره خواته د بیل آیکن راځي هغه کلیک کړئ. دوستانو ډېر ځوانان دي چې د خپل غېږ یا د خپل کوتک له قوت د نشتون له امله ځورېږي، نو د هغو لپاره ما نن ډېره خوندوره ویډیو تیاره کړې ده. نو دغه ویډیو کې دې راسره تر پایه پورې تم سي. موږ به هغو ته ډېر خوندور معلومات ورکړو. دوستانو کله چې تاسې د خپلې مېرمنې سره کوروالی کوئ، که چیرې ستاسې کوتک په هغه وخت کې مړاوی کېږي نو دغه نسخه وکاروئ، او یا کوروالی مو شروع کړی او خپل کوتک مو دننه کړی وي، په هغه وخت کې ستاسې کوتک کار پرېږدي یعنې مړاوی کېږي، نو بیا هم دغه نسخه وکاروئ. دوستانو د نسخې د جوړولو لپاره به تاسې څو لازمي شیان حتما پیدا کوئ، ځکه چې دغه وسایل او دغه مواد پیدا نه کړئ تاسو نسخه نسئ جوړولی. د نسخې د موادو څو بېلابېل شیان: لومړی د غاښو کریم راواخلئ، دوهم لیږ ضربو د زیتونو تېل راواخلئ او دغه به ښه سره میکس کړئ. کله مو چې ښه سره میکس کړ او بیا به دغه مواد استعمالوئ. څنګه به یې استعمالوئ؟ لومړی به خپل کوتک په مړاوو اوبو باندې مینځئ او بیا به وروسته په نرمه ټوټه باندې وچ کوئ او د هغه څخه وروسته به په همدغو موادو باندې خپل کوتک ښه مساج کوئ. کله مو چې ښه مساج کړ د هغه څخه وروسته بیا هم په مړاوو اوبو باندې یعنې په تومنو اوبو باندې مینځئ او بیا به په نرمه ټوټه باندې وچ کوئ. خو دوستانو پام مو دې خبرې ته وي، کله مو چې کوتک پر دې موادو باندې ښه مساج کړ د مساج څخه 30 منټه یعنې نیم ساعت وروسته به په تومنو اوبو باندې مینځئ او بیا به په نرمه ټوټه باندې وچوئ او بیا به د هغه څخه وروسته کوروالی شروع کوئ. له دې سره به داسې وي لکه ستاسې د کوروالي په وخت کې چې له خپل کوتک څخه ښه کلکه وسپنه تاو کړې وي او بیا مو کوروالی شروع کړی وي. دوستانو هیله ده چې ویډیو مو خوښه سوې، نو خامخا یې لایک کړئ او دغه چینل خامخا سبسکرایب کړئ.